د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په وینا افغانستان ته راستون شو. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ته ګرم هرکلی وکړ. همدارنګه ډاکټر اشرف غني ویلي دي خوښ یم چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شوم ترڅو له طالبانو سره یوځای د خپل هیواد په سیاسي برخو کې کار وکړو. همدارنګه زموږ هیواد باید نور اجازه ورنکړو پردیو ته چې زموږ هیواد خپل کنټرول لاندې راولي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د بعضې غیر رسمي سرچینو له قوله چې تر اوسه تایید هم نه لري ویل شوي چې د طالبانو د خوځښت بنسټګر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد چې اوس مهال د طالبانو دفاع وزیر دی د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني افغانستان ته رابللی دی ترڅو له طالبانو سره یوځای کار وکړي. همدارنګه د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني تر اوسه دا خبر تایید کړی نه دی او نه کومې رسمي سرچینې تر اوسه دا تایید کړی دی. د طالبانو دفاع وزیر د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ته تود هرکلی وکړ او ویلي دي موږ به له ډاکټر صاحب اشرف غني څخه په کلکه دفاع کوو او یوځای به موږ سره کار وکړي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.